حضرت اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه لیکلی دي چې په دنیا کې د سړی وجود بغیر د غم او د زنده پریشانی سره نسی کېدی. هغه په خپل ملفوظاتو کې واقعا را نقل کړی ده. یو سړی فلاره کې د حضرت خضر علیه السلام سره ملاو او ملاقات وس. دا خبره چې حضرت خضر علیه السلام ولی دی که نبی دی، او دا خبره چې حضرت خضر علیه السلام د مځکې پر مخ ژوندی دی که نه دی، د دې متعلق زه څه نه وایم، صرف دومره خبره کوم چې حضرت خضر علیه السلام مستجاب الدعوات بنده الله تعالی ګرځولی، چې کم چاته به کوم دعا وکړه الله تعالی ضرور قبولوي. نه یو سړی په لاره کې روان دی، حضرت خضر علیه السلام باندې پیښ. حضرت خضر علیه السلام یې در لاس ونیوی چې ما ته دعا وکړه. حضرت خضر علیه السلام ورته وایي څنګه دعا وکړم؟ ورته ما ته داسې دعا وکړه چې الله تعالی په دنیا کې په ما باندې تکلیف او غم ونه ویني، په ما باندې پریشانی او مصیبت ونه ویني، زما ټوله زندگی په خوشحالی کې تیر شي. نه زما مخ ته غم راسي، نه پریشانی راسي، نه تکلیف راسي، نه مصیبت راسي، زما د ټوله زندگی خوشحالی کې تیر شي. حضرت خضر علیه السلام څخه هغه سړي دا التماس وکړي چې ما ته دا دعا وکړه. حضرت خضر علیه السلام هغه سړي ته په جواب کې وایي چې سړی دا خو د دنیا زندگی د دنیا کې دا کېدی نشي چې ته دې ټوله زندگی تیره کې او پر تا دې غم را نسی او پر تا دې بیماری را نسی او پر تا دې پریشانی او تکلیف را نسی. نو دا دعا خو زه نسم کولای ځکه دا په دنیا کې وجود نه لري، لیکن البته دا دعا درته کولای سم. ورسه په دې ښار کې وګرځه، په دې کلي وطن کې وګرځه چې کم سړی دې زیات په آرام او په راحت کې ولیدی او راسه ماته د هغې نوم راواخه، ماته د هغې حالات را ښکاره کړه، زه به دعا درته وکړم الله تعالی به د هغه سړي غوندې زندګي درکړي. بس دومره در سره کولی سم، لیکن دا نسم کولی چې په دنیا کې به تا غم نه. ورسه په ښار کې وګرځه چې کم سړی دې ډېر په راحت او اساني کې ولیدی، د هغې ماته تذکره وکړه، زه به دعا درته وکړم الله تعالی به د هغې غوندې زندګي درکړي. هغه سړی په ښار باندې روان سو، په کلي او په وطن باندې روان سو. یو سړی ته ګوري چې دې سړی ته الله تعالی ښه زندگی ورکړې ده، نو کاش کې د دې غوندې میزان غوښتی وی. بیا یې برته یو بل طرف ته تکلیف وویني، هغه پرېږدي د هغې څه تیر سي بل سړی وویني، چې کله هغه وویني د هغې څه بیا تیر سي بل سړی په تشویش کې روان دی. آخر په یو ښار کې یو جوهر فروش ته ودرېدی چې د هغې دکان د زرو د جواهرو څخه ډک او لبریز ولاړ دی، او هغه د خپل دکان په مابین کې پر اعلی کرسی او پر اعلی تخت باندې ناست دی، او هغه ته 4-5 پورې نوجوانان زامن په دې خادمانو په شکل په دې دکان کې ګرځي، او هغه و مخته د وخت بهترین او اعلی سوارلی ولاړه ده، او د دکان سره نږدې د هغې دپاره بهترینه بنګلا او کوټۍ او داستوګنې ځای دی. نو چې کله دې سړي ته فکر وکړي نو عقیده یې دا سوله چې په دې ټوله ښار کې د دې سړي غوندې راحتمن انسان نسته، او د دې سړي غوندې خوشحاله انسان نسته، او دا سړی د پریشانۍ او د غمه صفاق دی. نو زه به حضرت خضر علیه السلام ته به دا سړی وروښیم او دا ورته وایم چې ما ته دعا وکړه چې الله تعالی دا غوندې زندګي راکړي. نو واپس را روان سو. چې کله پر لاره باندې یو څه رالی نو دوباره برته فکر او سوچ ور ولاړ سو چې هسې نه چې دا سړی باطني طور په یو بیماری باندې په یو پټه بیماری او ناجوړي او پریشانی باندې اخته وي، هسې نه چې د ده غوندې ځان وغواړم په یو تکلیف کې مبتلا نسم. نو راغی په دې نیت باندې چې د دې سړي څخه به پوښتنه وکړم چې ستا زندګي څنګه ده. که چیرې یقیني د دې سړي زندګي په راحت او په خوشحالي کې وه نو د هغې څه وروسته به بیا حضرت خضر علیه السلام ته پیشکش وکړه. چې کله رالی هغه جوهر فروش سره د هغې سره کښېناستی، هغې ته په غوږ کې خپله مدعا ښکاره کړه چې ما خو خضر علیه السلام پیدا کړی دی او هغې زما سره د دعا وعده کړې ده، او هغې راته ویلي دي چې په ښار کې وګرځه چې کوم سړی دې خوشحاله پیدا کړي نو ما ته راسه، ما ته پیشکش وکړه، زه به د هغې غوندې دعا درته وکړم، الله تعالی به د هغې غوندې زندګي درکړي. نو اوس مې نیت دا سولو چې زه ورسم خضر علیه السلام ته، ستا زندگی ما ډېره په خوشحالي او په راحت کې ولیدله، نو زه به حضرت خضر علیه السلام ته وایم چې ما ته دعا وکړي چې الله تعالی د دې سړي غوندې زندگي، دا ستا غوندې زندگي د خضر علیه السلام په دعا غواړم. هغه سړي چې کله هغه جوهر فروش چې کله د دې سړي مدعا واورېدله نو هغې پزه او غوږ په لاس ورته ونیول چې د خدای په خاطر زما غوندې زندگی چې ونه غواړې، زما غوندې پریشانه انسان په دې ټوله ښار کې نسته،
چې زه په کومو پریشانیو کې اخته یم او زه په کومو مصیبتو کې زندگی تیروم چې سهار او ماښام د ډېرې پریشانۍ سره د ځان دپاره مرګ د خدای څخه په دعاګانو غواړم، لیکن چونکې اجل مقرر دی خدای بې وخته ماته مرګ نه راکړي. نو زما غوندې زندگی چې د چا څه ونه غواړي. هغه سړی و دې سړي زندگی ته یې وکتل، دې انسان ته ډېر په حیرت کې سلو. آخر ورته وایي چې سړی فیشه څه ده؟ نو هغه ورته نور خو زه تاسو ته تفصیلات نه سم بیانولی، زه صرف یوه خبره درته کوم چې دا کم زامن چې ته وینې ما ته به دې دکان کې ګرځي. نو د خپلې زنانې د بد اخلاقۍ واقعه ورته بیانوي چې دا ټوله زامن زما څه نه دي، ما ته معلومه ده چې دا زما د زنانې د زناکارۍ څه دي، او دا زما زامن نه دي، صرف زما پر نامه باندې دي، او زما زنانه زناکاره ده، دا ټول اولاد زما د زنا څه دی. چې د هر سړی ته ګورم، د هر زوی ته ګورم، د هر بچی ته ګورم، سهار او ماښام مې زړه خوړل کېږي او د ډېره خشم او د ډېرې پریشانۍ سره مې دماغ په سر کې ایښي. نو ځکه زه اوس در وس مې هر څه وتلی د نه دې زوی ته څه ویلی سم، نه زنانې ته څه ویلی سم، نه بل څه ویلی سم، بس سهار او ماښام د ځانه څه مرګ په دعا باندې غواړم. نو زما زندگی داسې پریشانه ده، نو د خدای په خاطر باندې چې زما غوندې غوښتنه د خضر علیه السلام په دعا ونه کړي. نو هغه سړی په دې باندې پوه شو چې په دنیا کې یقینا د غم او د پریشانۍ څخه خلاص سړی نشته. نو واپس را روان سو رالی حضرت خضر علیه السلام ته. حضرت خضر علیه السلام ته وایي چې زه خو راورسېدم. نو حضرت خضر علیه السلام ورته وایي چې څنګه سړی دې پیدا کې د چا غوندې دعا درته وکړه؟ هغه ورته وایي چې ما ټوله ښار وکاته، ټوله علاقه او قریه او کلي مې وکتل، نو ما د غم او پریشانۍ څخه خلاص سړی څوک نه کوي پیدا. نو ځکه زه تا ته دا ویلی نه سم چې ما ته د پلانکي سړي غوندې دعا وکړه چې زه د پلانکي سړي غوندې سم. نو حضرت خضر علیه السلام ورته وایي چې ما مخکې هم درته ویل چې دا د دنیا زندگی ده، او دا دنیا الله داسې جوړه کړې ده چې په دې کې که د یو طرفه اسانی ده د بل طرفه سختی ده، د یو طرفه خوشحالي ده د بل طرفه غم ده، او د یو طرف ته وسایي ده د بل طرفه د انسان سره تکلیف ده. نو حضرت خضر علیه السلام ورته وایي چې په دنیا کې بغیر د غمه زندگی نشي کېدی. البته زه به دا دعا درته وکړم چې الله تعالی دې په دنیا کې د عافیت زندگی درکړي. نو دا نه سم ویلی چې الله تعالی دې په دنیا کې تا د غم او پریشانۍ سره نه مخامخ کړي. نو مقصود می دا دی چې الله تعالی انسان ته پریشانی ځکه ورکوي، الله تعالی پر انسان باندې بیماری او غم ځکه راولي چې الله تعالی د دې بنده سره محبت دی. کته ما ته وایي چې د محبت په خاطر خو به د انسان ته راحت ورکوي، غم ولې راځي؟ چونکه په دنیا کې انسان زندگی بغیر د غم نه شي کولای، نو ځکه هغه غم هم الله تعالی د رحمت او د محبت په شکل پر انسان باندې راوړي. تاسو ګورئ په دنیا کې د انسانانو زموږ او تاسو معاشره ده، کم سړی به د پریشانۍ او بیماری څخه خلاص، چاته الله تعالی د صحت متعلق روغ صحت د دې طرفه اطمینان دی، لیکن بل طرف ته مال او دولت نسته، مسکنت دی، نو په دې وجه پریشان دی. د چا سره د مال او دولت کثرت دی، لیکن هغه غریب د صحت څخه محروم دی، د هغې بهترین صحت نسته، هغې په ناجوړي کې مبتلا دی. د چا په کور کې اتفاق دی، ورور په ژبه سره پوهېږي، پلار او زوی په ژبه سره پوهېږي، خواښې او ورور په ژبه سره پوهېږي، لیکن بهرني حالات ورته صحیح نه دي. کله د همسایګانو د طرفه تکلیف، کله د رشتہ دارانو د طرفه تکلیف، او کله د بهرنی اقتصاد او معاشرت د خاطر باندې تکلیف. د بعض انسانانو بیا معاشرت ډیر اسانه دی او په ډیره ښه طریقه باندې تیریږي، هر سور سرستا، مال او دولت سرستا، او شکور سرستا، او د دنیا د زندګۍ تیرولو ټول اسباب ور سرستا. لیکن داغه غریب یا چې ګوره د پلار او د زوی سره جنجال دی، او د لور او د مور سره جنجال دی، او د ورور د ورور یو ورور د بل ورور سلام بیا کولو ته تیار نه دی. نو د چا زندگی کې یو شی دی او د چا په زندگی کې بل شی دی. نو په دنیا کې د انسان زندگی بغیر د پریشانۍ، بغیر د غم، بغیر د تکلیف دراتلای نسی. کچیر د انسان د غم او د پریشانۍ په وخت کې د الله تعالی سره رابطه کم اسی، نو دا هغه قسم غم او پریشانی ده چې د الله تعالی د طرفه غضب ده، د الله تعالی د نافرمانی نتیجه د الله تعالی د سړی ته د قهر او د عذاب په شکل پریشانی راوستلې. او کچیر د پریشانۍ په وخت کې د انسان د الله تعالی سره رابطه جوړي او د دعا په ذریعہ باندې خپل پریشانی حل کول غواړي،
او د پریشانۍ په وخت کې د انسان تعلق او توجه د الله تعالی سره برابري، بیا په دې باندې پوهه چې دا پریشانی د الله تعالی رحم دی، د الله تعالی د درجاتو د بلندۍ په خاطر پر در واستلې ده، او الله تعالی د د لپاره د اجر او د ثواب مستحق دی جوړی، نو په دې خاطر پر د پریشانی شي. حدیث شریف کی راضی اذا احب الله عبدا صب عليه البلاء، چې کله الله تعالی پر یو بنده باندې سره محبت کوي نو الله تعالی پر هغه بنده باندې تکلیفونه راوړي. هغه تکلیفونه پر بنده باندې د باران په شکل باندې راځي، چې یو تکلیف تللی نه دی دستی دویم را ورسېدی، چې دویم تکلیف ختم شوی نه دی دریم را ورسېدی، چې دریم تکلیف ختم شوی نه دی څلورم را ورسېدی. دا د الله تعالی د محبت علامه دی. حدیث شریف کې راځي کله کله خو ملائکه الله تعالی ته دا خبره پیش کی چې په ټوله معاشره کې، په ټوله محله کې، په ټوله کلی کې یا الله نیک بندام داده، عبادت گزار بندام داده او ستا فرمانبردار بندام داده، لیکن دغه باوجود مسکنتم د په نصیب دی، بیماریم د په نصیب د، ناجوړیم د په نصیب د، آخر دا ولی نو الله تعالی ورته فرېږ دی زما نیک بنده دی، ماته د خپل بنده دعا او جړه خوند راکوي، ځکه چې کله زه پر د باندې تکلیف شیردم دی دستی ماته جړه شروع کی، چې کله زه پر د باندې مصیبت شیردم دی دستی ماته دعا شروع کی، نو ماته د خپل بنده جړه او دعا ډیره محبوبه ده، نو په دې خاطر باندې فرېږ دی زما بنده په دغه حال کې فرېږ دی. اوس حدیث قسم د سند په لحاظ لږ کمزور دی، لیکن د دې تقویه او تایید په نورو احادیث باندې شوی دی. حدیث شریف کې راځي ويقول المصیبه ويقول الراحه كل يوم اين اتوجه يا ربي، ويقول المصیبه كل يوم اين اتوجه يا ربي. مصیبت او غم او پریشانی دا هر سار د الله تعالی دربار کې خاص کی، الله د چا کور لورس، سوک په غم کې راولم، سوک په جړه کې راولم، سوک په پریشانی کې راولم. الله تعالی ورته الی احبائي و اولی طاعتي، چې زما څومره محبوب انسانان دي او زما طاعت گزار انسانان دي، ورسه غي په غم اخته کا، په جړای اخته کا، پریشانی پر غیرا ولا مسکنت پر غیرا ولا درفدری پر غیرا. ولی کای ابلو بک اخبارهم، چې ستا په خاطر زده دی د خبرو لږ امتحان وقم چې دی سوای، واختبروا بک صبرهم، ستا په خاطر زده دوی د صبر لږ امتحان وقم چې د دې د صبر استعداد درکم حد پورې دی. و اضاعف بک درجاتهم، ستا په خاطر باندې زده دوی درجات ور بلند کم. او ومحا بک ذنوبهم، ستا په خاطر باندې زده دوی ګناهونه ور محو خراب کم. ګوره مصیبت کا راځي، غم کا راځي، حادثه کا راځي، چې کله د مصیبت او د غم او د حادثې په وخت کې د انسان توجه تعلق د الله تعالی سره جوړي، نو بیا دا د الله تعالی رحمت بلل کیږي، دا د الله تعالی محبت بلل کیږي، دا د انسان د لوړو درجاتو سبب بلل کیږي، او د دې په خاطر باندې الله تعالی انسان د لوړ اجر او د ثواب مستحق جوړي. ځکه